بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا امام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي منگا 15 حدیثنا دا اللہ پا توفیق سر پورا کریو. آخرنی حدیث دا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ چه پاگی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان منکڑی دی دا آغا سنه چه داگی دلاسه دا بوی رورولی خرابیگی، دیو بل سر با حسد نکی، دیو بل سر با بغض نکی، یو بل با پا سخت کی نپریدی، یو بل سر با تعلقات نپریدی، او دیسی جون با تیری چی لکا دا اللہ بندگان وکونو عباد اللہ اخوانا، بندگان دا اللہ رونا رونا او دغشان دیو بل سپکاوی بم نکی. دا حدیث تفصیلاً بیان شیو او پورا وضاحت شیو پا دو درسنو کی. نن با انشاءاللہ شروع کو دا شپک درشم حدیثنا چی دا حدیث هم دا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ دے. اول با دا حدیث ہوئی و بیا با دا ہری خبری وضاحت کو دا اللہ با توفیق سر. حدیث تے دا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ اگوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا او دا حدیث دیر قیمتی او دا فائدون ڈک حدیث تے. آگا حدیث تے چے مسلمانان وطا دیر سخت ضرورت لری پنن سبا وقت کی پدیسی وقت کی چے دا مسلمانانو بمنز کی تعلقات آگا کمزوری شوی دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا، چاچی دا یو مؤمننا سخت کم اکڑا پا سخت دا دنیاو کی بدنیا کی. من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا، چاچی یو سخت کم اکڑا دا یو مؤمننا پا سخت دا دنیا کی یا یو مشکل ولا حل کرو، نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامة، اللہ با آسان کی یا لری کی یا کم بکی دتا سختا پا سختو دا آخرت کے. ومن یسر علی معسر، او چاچی آسانتی راوستا پا تنگلاسی باندے چلاسی تنگی غریبی کمزوری، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ با آسانتی راولی پا دبانی پا دنیا و پا آخرت کی. ومن ستر مسلما ستره اللہ فی الدنیا والآخرہ، او چاچی پا مسلمان بانی پردر واچولا اللہ با پی پردر واچی پا دنیا و پا آخرت کی. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، او اللہ پا مرست دا بندکی ترسوچی او بندہ پا مرست دا خپل رور کی لیگئی. ومن سلک طریقا یلتمس فیه علما، او سوک چی دیسی لار ونیسی او پا دیسی لار روانشی چی علم پلٹی، سهل اللہ له به طریقا الى الجنة، اللہ بدت لار اسانکی دا جنت. وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، او کل چی را جمشی یو قوم دا اللہ پا کورونو کی پا یو کور کی، یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینهم، او دا کتاب دا اللہ لولی او خپل منس کی وی او زان پی پوکی، الا نزلت علیہم السکینہ، پا دیبانی دا اللہ دا طرفنا سکون او اطمینان نازلیگی. وغشیتهم الرحمہ، او دا اللہ دا طرفنا دوی پر رحمت کی پٹ کڑیشی. وحفتهم الملائکہ، او ملائک راشی دا دوینا تاورا تاوشی. وذکرهم اللہ فی من عندہ، او اللہ دا دی خلقو تذکرہ برا پاسمانونو کی کئی
ومن بطأ به عمله او څوک چې د عمل د لاسه شاته پاتې شي لم يسرع به نسبه نسب مخکې نشي بوه. دا حدیث امام مسلم راوړی دی هم په دې لفظ سره. ډېر عظیم الشان حدیث دی. هغه حدیث چې مسلمانانو له پکار ده چې په زړه باندې ولیکي، هغه حدیث چې د دې یادول پکار دي. او دا بعض حدیثونه چې کله د چا ورسره شوق وي که نه، یو طالب علم چې علم یې زده کوي نو هغه نصوص د قرآن او د حدیث یادوي، متن د حدیث ته یادوي. او دا هیڅ ګران کار نه دی، خو چې څوک محنت وکړي، کوشش وکړي. ما داسې عوام ملګري لیدلي دي، داسې عوام چې هغوی ته ډېر حدیثونه او آیتونه زباني یاد دي. او زمونږ والد صاحب الله دې په هغه باندې خصوصي رحم وکړي، هغه سبق نه ویلی مدرسو کې او جامعو کې، خو چې کله به یې خبره کوله نو آیت او حدیث هغه ته یاد او اکثر وقت به د حدیث متن وي، عربی دا متن به وي، او دا به نه کتاب ویلو او نه به داسې شرح هغه مطالعه کړی، د عالم نه به واورېد او یادو به. دا زه نه منم چې څوک وایي چې ما محنت کړی ده او ما ته نه یادېږي، داسې پالتو خبرې دي. څوک چې محنت وکړي او کوشش وکړي نو هر څه ورته یادېږي، خو په شرط د دې چې محنت وکړي. زه تا نه دا تپوس کوم دا کم ملګري چې په مخه به یې درسونه کړي، تا ته قرآن څومره یاد دی؟ یعنې آخري سپاره درته یاده ده؟ دا نور خو لا پرېږده، آخري سپاره درته یاده ده؟ دا به کوم هم بعضو ته آخري سپاره نه یاد. او زه تعجب وکړم کله به دې بعضو باندې، خصوصا زموږ په دې ملکونو کې دا خبره چلېږي چې ته چاته وایې قرآن یادوې که نه یادوي؟ زه علم کوم، لکه دا علم یې جدا کړی دی او د قرآن یادول جدا کړي دي. نه د علم کولو خو اولنۍ پوړۍ دا دی چې ته قرآن یاد کړي، بیا دا نصوص د حدیثونه یادوي. دومره محنت چې د دنیا دپاره تاسو کوئ که نه، که د دې محنت یوه لسمه حصه ورکوي د دین له که نه، لسمه حصه نوم ډېر څه به یاد کوي. لسمه حصه دا کمې سختې چې دا خلک د دې دنیا دپاره تېروي که نه، او دا کم یعنی حالې چې جوړ کړی دی او کمې منډې وهي، او په دې سختو حالاتو کې دوی ځان له رزق ګټي، سحر په توره شپه ځي، د شپې په سهار په توره تیاره ځي، د شپې په توره تیاره راځي. که چېرته د دې لسمه حصه د الله دې دین له ورکړه که نه، لسمه حصه، نو ډېر څه به یاد کوي. خو په شرط د دې که چې ته ول ورکوي، او که هسې چې د داسې درس کې کښېنئ پاسئ نو بیا یې نشئ یادولی. بعض حدیثونه داسې دي چې د دې د متن یادول پکار دي، ډېر فایدهمني. فایدهمن خو ټول حدیثونه یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خو بعض حدیثونه داسې دي چې هغې ته وخت په وخت ضرورت راځي. او بله ده که ته چې ته یو ځای کې کښېنې، یو ځای کې نصیحت کوې مؤمنانو ته، مسلمانانو ته، او دا قسم حدیث تا ته یاد دي، د هغې متن تا ته یاد دي، دې نه یو جمله ووایې، پوره حدیث هم نه، یوه جمله ترې ووایې او په هغې باندې بیا مسلمانانو ته یو 2 منټه، یو 3، یو 15 منټه نصیحت وکړي، نو څومره د فایدې کار وشو. نو کوشش کوئ چې د بعضو حدیثونو دا متن یادوئ، نص یادوئ د قرآن او د حدیث، او دا دومره ګران کار نه دی. دا علما چې دي که دا علما کومو ته چې یاد دي، دوی هم ګورې بدن د غوښې نه او دا ډوکې نه جوړ دی. ګورې دا هم د غوښې او دا ډوکې نه جوړ دی. د دوی هم زړه شتي، د دوی هم خواهشات دي، د دوی هم خېټه شتي. ګورې د مولیانو معدې که نه وي که نه، صرف ستاسو دي، د دوی هم خېټې شتي، بچي، ښځي، بلکې اکثر د دې مولیانو 2 3 4 ښځي، لکه د عامو مؤمنانو خو د یوې نه غټه جاښه جوړه کړي. هغه یوه ښځه دومره یعنې مسئله ورته جوړه کړي چې ته ورته څه وایې دې ښځه یادې، او بس مزدوري ده او ښځه ده او بچي دي. دې علماو اکثر 4 بعض پکې داسې چې 8 څه پکې طلاقې کړي او څه پکې مړې شوي او نور یې کړي. نو سره د دې هغوی دومره علم کړی، وجه دی چې یو خو هغوی کې اخلاصي د توفیق د الله طرف نه، بل محنت او کوشش کوي، محنت او کوشش کوي. او دا د تعجب خبر هم نه ده
چې چا ته ډېر یاد خو دا څنګه د محنت کړی کوشش کړی ته وکړه دا دماغ زموږ نه دي دا چې ته څومره استعمالی دا ډېرېږي څومره چې ته استعمالی ډېرېږي موږ یو پیر یو وخت یو دوره کوله یو ځای کې حدیثونه مې یادول نو په هغې کې موږ سره یو عربی هلک و هغه هم موږ سره دا حدیثونه یو ځای یادول نو هغه ته ما وسه پورې د څو حدیثونه یاد کړي موږ دا سننو کې لږ یو دا هم یادول او په هغه ټیم کې بالضبط د امام ترمذي دا سنن موږ یو بل سره وراړول ما تا ته به څو حدیثونه یاد دي یاره وایي دې سره ته بالضبط یاد نه دي خو د 10,000 نه به زیات دي چې ما ته یاد دي 10,000 نه زیات حدیثونه یې ما ته یاد ما پې هم تعجب ونه کړو بلکې ما دا ونه وي چې دې ته کړی دی ما دا وي ما زه کمزوری یم ما دا نه دي وي چې دې ته کړی دی ما وي ما زه کمزوری یم زه کمزوری یم په کار دی چې زه هم داسې زور ولګوم زه ولې نشم یادولی مقابله راشي تا سره مقابله کوم ته هم سړی زه هم سړی یم راشه میدان ته نحن رجال وهم رجال دا سړي دی موږ سړي یو راځه نه چې سړی دې ته کښېني یو سبحان الله څومره تکړه خلک دي او موږ بس الله دې رحم وکړي نو الله غفور رحیم دی چېرته دنیا کې دې داسې ونه وي چې الله دې په موږ رحم وکړي او کښېني ډډه ولګي دنیا دپاره خو ویې دا چې دومره یې ګټلي دي د منډې والي دي مزدوري کړې ده مزدوري کشرانو ته وایي که نه وایي د سخته تېره کړې ده د سخته تېره که ته به هم داسې او چې د دین مسله راشي بس الله غفور رحیم دی نه دوی له الله توفیق ورکړی تکړه دي الله وله توفیق ورکړی دا توفیق الله تعالی هم درکړي الله چا سره ظلم نه کوي خو ته خو محنت وکړه که نه ته خو لږ شاید که که نه د دې ذهن مثال د کوپڼۍ دی غباره چې ورته وایي کوپڼۍ دا چې ته څومره پوکې وله ورکوې نو دومره پړسېږي او غټېږي نو چې تا نوي غباره راوړي کوپڼۍ او جیب ته دی اچولي او صرف د دنیا دپاره پکې لږ چوپ کې دا خو دنیا کې تکړه کېږي نو دین کې خو نه تکړه کېږي دا چې ته څومره د دماغ کولاوی ده کولاویږي چې څومره کولاوی کولاویږي چې څومره ستا د یو کار سره سوچي که نه نو ستا ذهن پکې دننه ورځي نو موږ زر ته دا حقیقت ویم موږ پښتانه د افسوس خبره ده دا ذهن نه په دنیا کې استعمال کو او نه په دین کې استعمال کو په دواړو کې م استعمال نه کو کنه لکه که چېرته یو سړی په دنیا کې په دین کې کمزوری دی زموږ قوم د دیني علومو کې شاته پاتې شو دنیوي علومو کې موږ تکړه نه یو کنه په پښتنو کې به راته های تعلیم یافته ډاکټران ساینسدانان انجینیران دا خلک به راته هم ډېر لږ میلاویږي تعلیم پکې کم دی بلکې دې ته په دې باز فخر وایي منګه ساده جټ قومي وایي دا ته صفت کې خپل دا خو ته صفت نه کې دا خو ته بدي خپله بیانوي موږ ساده جټ قومي وایي جټ خو جاهل ته وایي ته جاهل باندې په دې خوشحاله یې چې موږ جاهلان یو نه موږ خو غواړو چې زموږ دا قوم ترقي وکړي په دین کې هم او په دنیا کې هم موږ صرف دا هم نه وایو چې دین موږ وایو دین کې هم ترقي وکړه په دنیا کې هم وکړه چې په دین کې نه استعمالی د عقل نو کم سے کم په دنیا کې خو استعمال کړه نو په دنیا کې تا کمه ترقي وکړه ما ته خو دا م وښایه که نه د پښتنو مزدوریانې د هغوی حالات هغه موږ ته معلوم دي ځکه چې د قوم نه یو موږه که نه زما د خبرې غلطي دي هر قوم کوشش کوي چې دنیا کې څه شي مخکې شي تعلیمونه وکړي چېرته لاړ شي ترقي وکړي زمونږ هغه دغه سلسله را روانه ده او را روانه که دلته پلار لیږي مزدوري کوي مثال کې یو سخته زوی چې راولي هغه دغه سلسله کې ولګي بیا که هغه خپل زوی راوستو هغه په دغه سلسله کې ولګي بل لږ هغه په دغه سلسله کې ورننوځي او دا قیسې روانې دي دا حقایق دي دې پټول نه دي پکار دا ویل پکار دي دا د قوم صفت نه دی چې ته وایې چې دا جټ جاهل ساده قوم دی دا صفت نه دی دا د یو قوم بدي بیانول دي د قوم صفت دا دی چې ته دا ووایې چې دا په دنیا کې مخکې دي یا په دین کې مخکې دي که یې سړی و چې ولې پښتانه دینداره نه ما د علم خبره کړې ده یو عامه دینداري ده صحیح ده زموږ خلک په دین مین دي او دا راته ووایم چې په دین مین دي اکثر پکې بیا دین نه پیژني هسې په نوم مین دي نو خبر تی نه دي چې دین څه ته وایي او د علم کمیش دي چې د یو قوم
اکثر علما په قرآن او حدیث باندې صحیح نه پوهېږي نو ته به څه دغه قوم عوام به په قرآن او حدیث باندې صحیح پوهېږي چې اکثر علما یې په قرآن او حدیث صحیح نه پوهېږي نو د هغوی عوام به کوم ځای نه په قرآن او حدیث باندې صحیح پوه شي نو موږ په دنیا کې هم شاته پاتې شوي یو دنیوي علومو کې هم شاته یو او په دیني علومو کې موږ شاته پاتې شوي خبره مې دې پورې کوله چې دا ذهن چې ته څومره کولاوي دا زه نه منم لکه اوس دا حدیث دی دا ته ځان له کتاب پیدا کې زیر زبر هر څه پې لګېدلي او نن ورځ ته صرف یوه جمله یاده کړي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة صرف دا ته یاده کړي دا ته ته نه یادېږي په یو هفته کې که نه یادېږي که ما ته دا مونه چې ته په یو هفته کې پوره حدیث یاد کړه ته څه وکړه په پوره هفته کې یوه جمله یاده کړه بیا بل هفته کې ورسره ومن یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة دا بل هفته کې او بیا هسې چې په میاشت کې دا خو ما زه ډېر کم دغه کې لګیا چې په میاشت کې ته یو حدیث یاد کړې بیا دې هم ګټه وکړه د هغې نه ښایي چې بلکل نه یادوي نو کوشش کوئ محنت کوئ همدغه قرآن او حدیث هم په قبر کې په کار راځي والله که بل شی په کار راشي سینه ډکه کوي د قرآن او د حدیث نه او کومه سینه چې د قرآن او حدیث نه ډکه شي که نه رب العالمین د عذاب نه بچ کوي هغه بدن الله په جهنم حراموي د کوم بدن په سینه کې چې قرآن او حدیث پروت وي او په هغې عمل کړی الله یې جهنم ته نه بوځي نو کوشش وکړئ چې دا یاد کوئ دا ذهن ته واچوئ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة چا چې د یو مؤمن سخته کمه کړه الله به کمه کي د ده نه سخته د آخرت په سختو کې یو سخته که یو سړی دا ووایي چې ته داسې ولې نه وایي چې چا د یو مؤمن نه سخته ختمه کړه کمه کړه ولې ګوره په عربۍ کې دوه ټکي دي یو ته ویل کېږي التنفیس او یو دی التفریج لکه یو حدیث کې داسې راځي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې من فرج عن مسلم کربه چا چې د یو مسلمان نه سخته لرې کړه تفریج معنی لرې کړه تنفیس معنی کمه یې کړه په دې دواړو کې تا ته اجر میلاوي او ته چې څه کوې تا سره حق شان کېږي که تا سخته د یو مسلمان نه کمه کړه نو ستا ده تا نم الله د آخرت په سختو کې یو سخته کمی او چې تا یو سخته د مؤمن نه بلکل لرې کړه الله هم تا نه د آخرت په سختو کې یو سخته بلکل لرې کوي څنګه چې ته کوې داسې تا سره کېږي نو تنفیس معنی چې یعنې تا هغه له دا سخته دې څه کړه دا سخته دې کمه کړه هغه ته دې یعنې اسانتیا جوړه کړه تخفیف تی پکې راوستو تخفیف ځکه علما وایي تنفیس څه ته وایي عربۍ کې التخفیف ازاله پکې د ټول غم نه شي تا ټول غم نه دی ختم کړی د مؤمن ټوله سخته دې نه لرې کړي کمه کړه چې کله تا د هغه نه دنیوي سخته کمه کړه الله تا نه د آخرت په سختو کې یو سخته کموي لکه څنګه یې سخته کمول یو مؤمن باندې قرضه ده تا دې تپوس وکړو په تا باندې څو قرضه ده وایي جي په ما باندې 50,000 روپۍ قرضه ده تا وله پکې 2,000 روپۍ ورکړې سخته دې څه کړه کمه کړه الله تا نه د دې په بدل کې د آخرت سخته کموي یا په مصیبت کې دې ولیدو په غم کې دې ولیدو سی چلې زما د پلاني سره دا مسله ده او د پلاني سره مې دا مسله ده 2-3 کسان یې درته یاد کړو تا ورته دا ووایي چې د نورو سره خو زما داسې رابطې نشته خو د یو ته به زه ووایم هغه یو له ته ورغلي سپارش دې وکړو خبره دې وکړه او د هغه طرف نه دې وله مسله څه کړه ختمه کړه نو اوس دا سخته تا بلکل لرې کړه که کمه دې کړه کمه دې کړه الله تا نه سخته کمۍ د څه شي
د آخرت. دی بل حدیث کې تفریج راغلی دی، بالکل سخت ختمول، او د دې اجر ډیر دی. اجر یې څنګه ډیر دی چې کله تا سخته بالکل ختمه کړه نو الله تعالی د آخرت په سختو کې یو سخته بالکل لرې کړه، ځکه چې هلته تا د مؤمن نه یو سخته بالکل لرې کړې ده. لکه یو مؤمن دی، یو مسلمان دی، په هغه باندې سخته ده، بیمار دی او د هغه سره د بیمارۍ پیسې نشته، او تا دې اسپتال ته بوتو، د علاج پیسې دې ټولې ورکړي او د سره دې منډه ووهله او الله هغه له روغ صحت ورکړو. دا سخته تا د الله په توفیق سره د ده نه بلکل لرې کړه. یو سړی دی، هغه کور یې نشتي، د اوسېدو ځای یې نشتي، او تا هغه له د اوسېدو ځای پیدا کړو، تا دې سخته بلکل لرې کړه. یو مؤمن دی، یو مسلمان دی، کار یې نشتي، بېروزګاره دی، سخته پرې تا وله کار پیدا کړو. یو مؤمن باندې قرضه ده، تا وله قرضه ټوله ختمه کړه. نو چې کله تا سخته بلکل لرې کړه، الله هم تا نه د آخرت په سختو کې یو سخته بلکل لرې کړه. او کله چې تا سخته کمه کړه، الله تا نه د آخرت په سختو کې یو سخته هغه کمه کړه، اسانه یې کړه درته خبره. او دا راته فایده ذکر کم. یو سړی دی، د هغه دا اراده چې زه دا سخته بلکل د دې مؤمن نه لرې کومه، دی اراده خو بیا یې طاقت دومره ونه رسي، څه مسله پکې راشي، څه خبره راشي، او دا سخته دی صرف کمه کړي، لرې نه کړي د الله په توفیق سره، نو بیا به ورته هم اجر د څه میلاویږي؟ پوره اجر. ولې پوره اجر؟ ځکه چې اراده یې وه، اراده یې وه. او دا حدیث هم را روان دی چې څوک اراده وکړي د یو کار او رښتینی، الله له اجر ورکوي. دلته دا خبره یاده کوي، ما خو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي او بیا دومره تفصیل ته ضرورت نشتی. یو مؤمن، یو مسلمان چې کله منډه وي د مسلمانانو سره او کوشش کوي چې د هغوی هغه سختې په دنیا کې چې کمې دي، کوم غمونه چې دي په هغې کې ورسره ودرېږي، هغه سختې وله کمې کړي، د هغې د حل کولو کوشش کوي، د هغه مشکل د ختمولو کوشش کوي، که هغه د بچو په باره کې هغه ته څه غم رسېدلی، یا د مال په باره کې، یا نور څه چې دا په اصل کې د ده ښه دي د خپل ځان سره. د نورو سره ښه کول، دا احسان د الله د مخلوق سره، دا په اصل کې احسان دی د چا سره؟ د خپل ځان سره. دا فایده تا ته هم در رسي، یوازې هغه ته فایده نه رسي. ته چې کله د یو مؤمن رور سره ودرېږي او د هغه نه د غم په دې پیټې کې سپېټه اوچت کې، دا تصیب د هغه سره ښه نه دي کړي، ته د هغې نه مخکې چې د هغه سره ښه وکړي، د ځان سره دې ښه کړي دي. او ځکه یو عالم تیر شوی دی، ابو عمر محمد المقدسي رحمه الله، هغه به دا خبره کوله، ډېره ناشنا خبره کړې ده، وی اذا لم تتصدقوا لا يتصدق احد عنكم. که تاسو د الله په لار کې مال ونه لګوئ، نو ستاسو له طرف نه ګورئ څوک نه لګوي. واذا لم تعطوا السائل انتم اعطاه غیرکم. او که تاسو چېرته یو سائل له، یو غوښتونکي له څه ورنه کړو، بل به ورله ورکړي. ته دا سوچ مه کوه، که ما چا له څه ورنه کړو، دنیا به دغه شان پاتې شي. معنی دا ده که تا چېرته د نیکۍ کار ونه کړو، نو نور یې کوي. که تا د یو مسلمان نه سخته لرې نه کړه، بل یو مسلمان به الله داسې پیدا کړي چې هغه به دا سخته د مؤمن نه لرې کړي. خو صرف دومره و چې تا نه موقع ضایع شو او تا ته د نیکۍ توفیق میلاو نه شو، په تا کې هغه خیر نه و، په تا کې هغه جذبه نه وه، الله دې ته هغه لاره اسانه نه کړه. صرف دا وه. نور دا سوچ مه کوه چې بس خبره دغه شان پاتې شو. او که ته د خپل طرف نه صدقه ونه کړي، که نه د الله په دین کې مال ونه لګي، ستا د طرف نه یې څوک نه لګي. که ته په دې سوچ کې پروت دی چې زما د طرف نه به یې څوک ولګي، تا د خپل طرف نه صدقه ونه کړه، نو ستا د طرف نه به یې څوک وکړي. دا سوچ خبره نه. یعنی ته ژوندی څه نه څه طاقت دې رسي، یا ښه طاقت دې رسي چې د الله په دین کې څه نه څه مال ولګې، یا ښه ډېر مال ولګې، او تا ونه لګو، او پروت دی ته چې زما د طرف نه به یې څوک ولګي. دا کم عقلتیا نه ده چې ستا په لاس کې مال دی، او د چا مال دی؟ ستا مال دی. الله دله درکړی، ستا مال دی،
ستا طاقت شتی تی نه لګی د خپل طرف نه پروت دی ته چې زما د طرف نه به بل څوک بیا ورکي ډېر عجیبه خبره ده نن موته چې په دې دنیا کې و د خپل طرف نه چې څه کولی شو هغه دې وکړو بچی به سباله زمونږ د طرف نه کوي نه به کوي رور به کوي نه به کوي پلار مور به کوي نه به کوي دا خبره ټوله په کیدی شي کې ده دا خبره ټوله په کیدی شي کې ده موت اوس ژوندي یو اوس موږ سره موقع شتي راځئ چې د دې مؤمنانو سره ودرېږو راځئ چې د دې مسلمانانو سره ودرېږو چې الله رانه سختې کمې کړي د آخرت دلته ګوره دې حدیث کې دا وایي چې قربة من قرب یوم القیامه الله به د دې مؤمن نه سخته لرې کړي د قیامت په سختو کې د دنیا سخته یې ذکر نه کړه یعنی د نورو جملو کې به تاسو وګورئ چې یعنی چا اسانتیا راوسته الله په دنیا او په آخرت کې اسانتیا راولي چا پرده راواچوله الله به دنیا او آخرت کې به پرده راواچي خو دلته یې دا ونه وایي چې الله به دنه سخته کمه کړي د دنیا او د آخرت دا وایي چې چا د یو مؤمن نه سخته لرې کړه د دنیا په سختو کې الله به دنه سخته لرې کړي د آخرت په سختو کې وجه دا ده چې سخته اصل د آخرت سخته ده د دنیا دا سختی دا وقتی طور دی دا سختی دا آخرت په سختو کې هیڅ هم نه دي او زمونږ ضرورت دی ته دی سخت ضرورت زمونږ دی ته دی چې موږ د آخرت د سختو نه بچ وساتلی شو او که چېرته څوک موږ له داسې اختیار راکړي که نه داسې اختیار چې وایي د الله د طرف نه دا اختیار دی تا ته که دا کار ته وکړو نو یا به دنه د آخرت سخته کمیږي یا د دنیا ته کمه غواړي چې د عقل خاوني نو هغه به څه وایي د آخرت سخته کمیدل غواړم ځکه چې د دنیا سخته دې سره خو ګزاره کېږي دا وقتي طور سخته ده زه به سخت هم تېره کړم ډېرو خلکو باندې سختې شتي ډېرو خلکو تېرې کړي دي مړه شوي دي خو د دنیا په سختو کې ما تاسو ته دا فایده ذکر کړې وه پته یې تاسو ته به یاد یې که نه وی چې د دنیا د غم او د خوشحالۍ په باره کې یو قانون یاد ساته د دنیا د غم او د خوشحالۍ په باره کې یو قانون ساته یاد ساته د دنیا خوشحالي د مکمل خوشحالي نه ده او د دنیا غم د مکمل غم نه دی د دنیا خوشحالي مکمل خوشحالي الله نه ده ورکړې دي په دنیا کې یو مؤمن له چې ده کې مستی رانی شي دې خوشحالۍ کې څه نه څه چل شتي یا کمیږي یا ختمیږي یا بل څه داسې حادثه راځي چې په دې خوشحالۍ باندې اثر کوي او دا موږ ټولو سره شوي دي بیا د دنیا دا سخت هم همیشه نه دي ګورې د دنیا دا سخته هم صافي نه ده صفا نه ده صفا په دې نه ده چې کله الله ختمه کړي او کله الله کمه کړي او که نور څه ونه شي مړ به شي سخته به ختمه شي خو د آخرت سختې هغه سختې دي چې د هغې نه هر مؤمن د امان سوال کوي نو ځکه دې ځکه الله سبحانه وتعالی په بدل کې کومه سخته کمه کړه د آخرت سخته ځکه چې هغه ډېره لویه سخته ده په مقابله د دنیا په مقابله د هغه سخته کې چې هغه د دنیا وي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ومن یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخره او چا چې یو داسې سړي دپاره اسانتیا پیدا کړه التیسیر علی المعسر د داسې سړي دپاره اسانتیا پیدا کړه چې هغه تنګلاسی وي تنګلاسی څه ته وایي یعنی هغه تنګلاسی هغه چا ته وایي چې لاس یې تنګي خپل حاجتونه نشي پوره کولی څه نه څه حاجت خپل پوره کړي خو کم چې د هغه ضرورتونه دي حاجتونه دي هغه نه پوره کېږي ټول لاسونه یې تنګ دي چا چې د ده دپاره اسانتیا پیدا کړه په بدل کې یاده کوي الله به اسانتیا پیدا کړي دله په دنیا او په آخرت کې دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده ذره برابر شک پکې نشتی دې کمو په دې جیب چې لړم پروت دی که نه او دا کم چې میم زرما و ټوله زما هغوی ته دا ویمه که په مسلمان دی اسانتیا راوسته په یو غریب په یو تنګلاسي الله د باندې اسانتیا راولي په دنیا او په آخرت کې
دې کې ذره برابر شک نشته. الله به درته مسلې حل کړي، الله به دې برکت واچوي په دې ژوند کې، لارې به درته الله اسانې کړي. ورب الکعبه بندې لارې به درته الله کولاو کړي. ښه تنګلاسي باندې اسانتیا څه ته وایي؟ چې ته وله هغه څه ورکړي چې د ده دا لاسونه پې څه شي؟ ازاد شي. یا دا په ده چې کومه غریبي ده، کومه مسله ده، دا ورته څه کړي؟ پوره کړئ، ختمه نه کړي، څه نه څه ورله کمه کړي. لکه یو سړی دی ضرورت لري خرچې ته، ته ورله خرچه ورکړي یا څه نه څه خرچه ورله ورکړي. یو سړی دی په هغه باندې قرضه ده، دا تنګلاسی دی که او ته ورله قرضه ورکړي، یا ستا پې قرضه ده او د دې اجر نه ګوره ډېر خلک نه دي خبر، دا یاده کوي. حدیث دی د ابوالیسر کعب بن عمرو رضی الله عنه، او دا حدیث امام مسلم راوړی. د دې نه ډېر زموږ دا خلک نه دي خبر اکثر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله فی ظله. کم سړی چې چاله قرضه ورکړي او بیا هغه له مهلت ورکړي، مهلت ورکول دې ته وایي چې ستا د چا سره معامله راله، قرض دې وله ورکړي دي او نیټه پوره شوه او هغه سره پیسې نشتي، پوزې نه یې مه ځوړندوه. لکه دا باز او صفتون کې خپل زمانه دې وایي څوک قرض والی او بیا دې لیټ کړي، داسې درته وایي وباسمه چې دا دې صفت کې خپل ښه. یعنې موږ د مؤمنانو سره ګورې هغو کې نه یو چې د مسلمانانو سره اسانتیا کوو، داسې فخر به هم کوي. چاله دې قرضه ورکړه او نیټه پوره شوه او نه وي ورسره، سختي مه کوه مړه، تا نه څومره کمی زیاتې شوې د الله په حق کې او ته یې څوک. نو دا بعض دین یعنې چې ته ورته وایې جمعرات ورځ، نو جمعرات ورځ شروع کېږي، ورځ شروع کېږي د کله نه چې کله سهار راوخېږي، سهار به ډز تا ته ټلیفون هغه پیسې. لکه نو صبر خو وکړه چې موږ د سهار دا لمونځ وکړو، لکه ناشته وکړو، دماغ هم کار شروع کړي، ته لږ صبر خو وکړه. نو که خبره دې ماسپښین ته واړوله یو ډز ډز ور درته وایي پیسې، نو ته به وایي چې یا الله ځان ته به خیري وکړي چې ما ته چا ویلو چې د دې قسمه انسان نه پیسې یاله. زما یو پیر د یو کس سره معامله راغلې وه، که زه تاسو ته د هغې کیسه وکړم حیران به شئ. نو یعنې بالضبط چې کومه نیټه موږ یې ښودې وه، بالضبط هغه نیټې، او ما ته وایي چې زه د نیټې ګوره ډېر وی پابند یم او زه داسې او زه دغه قیسې شروع کړې. ما که دومره ته په هغه نیټو کې پابند وی کمې نیټې چې الله تعالی درکړي دي، نو څومره مزه به یې کولی چې دنیا کې ته دومره پابند او دا صفتونه هم کې. موږ کې دا بعض د دې مؤمنانو سره ډېره سختي کوي، یعنی دا د الله بندګان دي کمزوري دي او دوی سره ښه کول پکار دي. زه به درته یو واقعه ذکر کوم، د بعض واقعې د ذکر کولو نه خو زه د فایدې دپاره چې صرف جذبه پیدا شي. یو عربی و د مصر و او هغه څه معامله کې زما پې پیسې وي او ډېرې پیسې وي، لږې نه وي. نو ما به ورته ټلیفون وکړو کله ناکله، ما زما هغه پیسې بس وی دوا کوو چې الله کار اسان کړي. ما لکه موږ دوا کوو خو ته هم څه وخوځوي، بس زه ګورم. قسمونه به یې شروع کړو، دا مصریان دا قسمونه ډېر خوري، ما قسم به نه خورې، خبره یې عام وکړه بس. بیا ورځ مې زه کور ته ورغلم، ور مې ورته وټکو، کور مې له پیدا کړو. ما چې څنګه راووتو واړه ورسره هم راووتو، دوه درې ماشومان هم راووتو. دوا سلام بیا ما ته وایي تاسو ما تا سره دوا سلام کول، زه لاړم. وینه څه دي؟ وایي ما نه هېڅ هم نه وي. بیا ما ته ټلیفون وکړو، ته صرف دوا سلام نه راغلی؟ وایي ما نه، ما زه خپل حق نه راغلم. وایي تا خو څه ونه وي، ما ستا د دې بچو د هغوی په نظر کې ته ډېر غټ سړی، ما نه غوښتل چې زه تا ته د هغوی په مخ کې دا خبره وکړم، بیا ستا قدر کمېدو.
زما زړه دا نه غوښته چې دی د بچو په مخ کې ده ته دا خبره وکړم ځکه چې د بچي دې کیسه یې نه دي خبره او وایي چې زموږ دا پلار یعنې څوک دی کله نا کله به ته مخامخ سړي ته ګورې د هغه به قدر کوې دا د الله یو بنده دی دا نه چې ته د پوزې نه داسې ځوړند کې سهار وتم ټلیفونونه کوې د شپې وتم ټلیفونونه او څوک په دې راضي دی چې ځان بې عزته کړي پوه شه چې غریب کله خبره داسې تاواله را تاواله که نه نو پوه شه چې پیسې ورسره نشته پس ته نور تا ته څه ووایي حالانکه دا یو روایت کې راغلي هم دي داسې چې دا قرضه د سړي نه دروغجن جوړ کړي کله نا کله ته یې ولې نورو دروغو ته پرېږدې مه پرېږدې نورو دروغو ته د دې چې تا ته سبا بل سبا کې ونې درکړي خو نشته ورسره کنه یعنې هغه په دې راضي دی چې ته کله نا کله به ګورې یو کمزوری لګیایي زورور ته خبرې کوي هغو ته غلی ناشي تا ته په خپله ښه پته دی چې دی زما نه زورور دی خو دیزې کې چې دی ما ته دا غلی ناست دی خو نشتې ورسره که نه لکه هغه شاعر ووایي کله نا کله مې حالات داسې مجبوره کي یا کله نا کله راباندې حالات داسې راشي چې د کارغه بچي ته م وایي شاهین ویمه نو یی به د کارغه بچی او ته به ورته بیا څه وې شاهین به ورته وایي ځکه چې هلته بس ته بس کمزوری شوی نو چې اوس ته یو سړي ته لګیا ښه دروند سړی دی ښه دینداره سړی دی بس غلی شه ته نو لږ صبر وکړه دا تا معمولي کار نه دی کړی دا صبر چې دی وکړو او وضع عنه یا یې ورته بلکل قرضه معاف کړه دا خو د هغې نه اوچته درجه ده پوه شو چې دې سړي سره څه نشتی او طاقت یې شتي وایي زه بس معاف شو الله به د قیامت په ورځ د عرش په سوري کې دله ځای ورکوي بل حدیث واوره دا حدیث هم په صحیح مسلم کې دی من سره ان ینجیه الله من کرب یوم القیامه که څوک دا غواړي چې د آخرت ته سختونه بچ شي نو چاله چې قرضه ورکړي یا دې ورته پکې اسانتیا راولي او یضع عنه یا دې ته بلکل څه کړي معاف کړي د آخرت ته سختونه بچ کېدو یو لار څه ده چې د چا د باندې قرض وي که په چا دې قرض وي یا ورته څه پرېږدي او یا ورته ټول معاف کړي د آخرت سختي به ورته ختمې شي بل حدیث ته ووایم دا حدیث امام ابن ماجه راوړی من انظر معسرا اوس دې ته غوږ کېږدې ښه یو سړی دی یو کس له قرضه ورکړې ده نیټه پوره شوه د بیا هم خبره اوږده کړه وایي زه خیر دی دا معمولي خبره نه ده زه خیر دی تاسو دا پته شتي کان له کل یوم صدقه لکه زر یې ورکړي دي که نه 1000 روپۍ ورکړي دي او ټیم وله ورکو د قرضې د واپس کېدو پورې روزانه 1000 ریاله دی د الله په لار کې ورکوي ستا په یو سړي باندې 1000 روپۍ قرضه ده تا ته وي دې جمعې له در کوم جمعه راله وخت نشته وی بلې جمعې له به یې درکړه دا صحیح شو بلې جمعې پورې څو ورځې دي 2 ورځې روزانه 1000 روپۍ تر الله په لار کې ورکړي 2 ورځې دا اجر تا ته میلاویږي دا معمولي خبره نه ده ومن انظره بعد حله كان له مثله او کچا ولا ټیم ورکو یعنی وروسته له دې نه چې دغه پوره شو دا وخت پوره شو او په ده باندې هغه نیټه پوره شو ده له بیا ټیم ورکو همدقه شان اجر دی ښه د اولني او دې کې څه فرق دی د خپل طرف نه نیټه لا نه ده پوره شوې دی ورته وایي زه والی چې کله دې راکولی نو په هغې ورته هم د اجر میلاویږي او حدیث یاد کوي حدیث د عقبه بن عامر دی امام احمد راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس د قیامت پر ورځ به دا نور د 1 میل په فاصله کې حدیث کې راځي
خلک به په خولو کې ډوبي چا چې صدقې ورکړي او د الله په لار کې مال لګولی هغه مال به په ده باندې سوری شوی سوری به یې ده ته د کوم وخته پورې به سوری تر څو چې فیصله الله نه یې کړي او په دې کې یو راوي راځي ابوالخیر د دې په سند کې ابوالخیر هغه راوي دی چې د عقبه نه دا روایت هغه نقل کړی دی وی ابوالخیر چې کله دا روایت ته عقبه نه واورېدو وكان أبو الخير وزدي تقول كذي وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ويا أبو الخير شكل دا رواية ورد دا عقبنا نبيا ديسي ورس باغنا دا راقلي چاقا بكي صدقنا دا ورکڑي سنگا ولو كعك أو بصل أو كذا كذا يعني كنور بوتيسو ملاونش يو پیاز يو غوطا با ورکڑا یو بسکٹ یو ډوډۍ معمولی څه شی به یې ورکو خو روزه نه به یې دا صدقه ورکوله د دې لپاره چې د قیامت په ورځ په ما باندې سوری جوړ شي او زمونږ د دې بعضو خو دا مطلب دی چې صدقه څه ته وایي یعنې چې د 1000 ریالو نه خو چې کم نه نه ریال 2 ورکوه 15 ورکوه 10 ورکوه ډوډۍ غریب له ورکوه خو څه نه څه ورکوه او ځان په هغه خلکو کې ورواچوه چې د ورکولو عادي د اخیستو نه ځان په هغه کسانو کې ورواچوه چې هغه د ورکولو عادي د خلکو سره مرسته کوي نو یسر الله علیه فی الدنیا والآخره په بدله کې به څه کېږي دنیا و آخرت کې بول الله اسانتیا پیدا کی دا موتا نه غواړو مونږ کې هر یو سړی اسانتیا غواړي دنیا و آخرت کې کنه په خپل مسلمان ورور تنګلاسي باندې اسانتیا راوله الله به تا اسانتیا راولي ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة او چا چې په مسلمان ورور باندې پرده راواچوله الله به پرده راواچي په دنیا او په آخرت کې چې چا په مسلمان باندې پرده راواچوله الله به پرده راواچي په دنیا او په آخرت کې څنګه چې ته کوې داسې درسره کېږي پرده راچول ګوره په 2 قسمه یوه پرده معنوي ده بله حسي ده معنوي او حسي څه فرق وي معنوي څه ته وایي حسي څه ته وایي نه معنوي څه ته وایي حسي څه ته وایي چې دا شی معنوي هم دی دا حسي هم دی حسي یعنی محسوسول معنوي محسوسیږي نه لکه موږ چې وایو طهارت په 2 قسمه دی یو حسي بل معنوي حسي طهارت څه ته وایي ته چې چاردام کې غسل چې کې تیمم چې کې معنوي څه ته وایي چې ته زړه پاک ساتي د شرک نه زړه پاک ساتي د ګناهونو نه دغه شان په مسلمان باندې دا پرده راچول دا معنوي هم ده حسي هم ده معنوي پرده څنګه وي لکه یو مسلمان دی او په هغې کې څه کمې دی او څه عیب پکې دی او ته پې پرده راواچې پټې کې نو تا کپړه وړې ده له پاسه دې پورې اچولې ده دا کومه پرده شوه معنوي ښه حسي پرده څه ده یو مسلمان دی غریب دی فقیر دی جوړه جامې ته ضرورت ته ورته ورله پرده دې پې راواچولې پټ دې کړو دا هم پرده شوه که نه دلته مراد دواړه پردې دي چا چې په مؤمن باندې پرده راواچوله په مسلمان باندې که هغه معنوي پردې او که هغه حسي پردې الله به پې پرده راواچي په دنیا او په آخرت کې الله به د ګناهونه پټ کړي په دنیا کې او په آخرت کې په آخرت کې به له صرف پټ کړي د پټولو بیا څه فایدې شته په آخرت کې وبخي به والا دا معنی ده او سبحان الله حدیث کې راځي چې ګوره الله په چا پرده راواچوي که نه نو الله ډېر عزتمند دی بیا وله واپس کېږي نه ګوره ورته نه اوچتوي بیا الله حدیث کې راځي من اصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله اکرم من ان يعود في شيء قد عفى عنه الله چې په چا باندې پرده راواچوي که نه په یو خبره کې نو الله ډېر عزتمند دی بیا نه راواپس کېږي دې ته چې دا پرده چا نه اوچته کړي
دا حدیث امام ترمذی راوړی امام ابن ماجه چې کوم روایت راوړی په کې داسې من اذنب ذنبا فی الدنیا چا چې په دنیا کې ګناه وکړه او الله به پرده راواچوله الله به دا پرده او معافي کړه ورته دا ګناه نو الله به نه راواپس کېږي دې ته تم په مسلمانانو باندې پردې راچوه د مسلمانانو دا کمی ویني د هغوی نه څه غلطیانې وشي څه کوتاهي وشي نو په هغې څه کوه پرده راچوه دا یو نیم سړی لګي په عورات د مؤمنانو پسې ګرځي یعنې معنا ده چې شرمېږي او یاده که یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې په دې پورې نښتی چې مسلمانان شرموي رب العالمین دا سړی شرموي د کور په ګوټ کې دننه د بچو د ښځو په مخ کې څوک چې دې دپاره لګوي چې مسلمانان وشرموي الله دا سړی شرموي د کور په ګوټ کې د بچو د ښځو په مخ کې الله یې داسې وشرموي اوس وګوره الله په موږ باندې څومره پردې راچوري د بعضو سره میلاو شي ته به وایې چې سم چېرته که دی ولي الله دی دی د ګناهونو نه موږ نه یو خبر رازونه یې موږ ته نه دي معلوم مخامخ که د سره کښېني ته به وایې چې څنګه چې دا سپینې جامې دي داسې به دننه وي خو الله به پرده راچولي الله په تا پرده راچولي ته په مسلمانانو ولې پرده نه راچي الله ستا عیبونه پټ کړي ته د مؤمنانو عیبونه ولې نه پټې الله ستا کمزورتیا پټه کړې ته د مسلمانانو کمزورتیا ولې نه پټې او په هغه ورځ به د الله کمزورتیا پټه کړي په کوم ورځ چې پردې ته به ستا ضرورت وي هغه د آخرت هغه ورځ دی حالانکه پردې ته زموږ په دنیا کې هم ضرورت دی او ځکه د الله یو نوم دی الستیر پرده اچوونکی مهربان رب دی ګورې پرده د مؤمنانو نه نه اوچتوي الا بعضو حالاتو کې هغه د دې سړي خپل کردار داسې چې د نه پرده اوچته کړی شي نور الله مؤمنانو سره ډېره د رحم او د کرم معامله کې دا پردې تې نه اوچتوي او که چېرته دا پردې رب العالمین اوچتې کړي که نه نو د ډېرو خلکو حقیقتونه به راښکاره شي که دا پردې الله اوچتې کړي که نه نو د ډېرو ښځو او خاوندانو یو رشتې به د یو بل سره ختمې شي که دا پردې الله اوچتې کړي که نه د ډېرو ملګرو ملګرتیا به د ملګرو سره ختمه شي او که دا پردې الله اوچتې کړي نو د ډېرو د دیندارۍ به هم پته ولګي نو زموږ ضرورت دی دې پردو ته په دنیا کې ورته هم زموږ ضرورت دی او په آخرت کې هم نو چې زموږ ورته ضرورت دی نو بیا ته دا پرده په مؤمن باندې هم ساته مسلمان ورور نه پرده مه اوچتوه الا یو مسله یاده کوي هغه سړی چې هغه څه پروا نه کوي او په داسې ګناهونو کې واقع وي چې د هغې د لاسه معاشرې ته نقصان رسي په ده به پرده نه اچي بلکې د ده خبره راښکاره کول حکومت وقت ته د ده شکایت کول ادارو ته د ده خبره رسول دا عین دینداري ده یو سړی دی په معاشره کې لکه دا بعض زموږ نه تپوس وکړي که نه وایي د مسلمانانو ملکونو کې دا خفیه ادارې چې او دوی چې دا جاسوسي کوي او د ملک کې دا خلک نیسي نو دوی څه دپاره جاسوسي کوي نشهیز چې څوک نشې خرڅوي هغه نیسي بل داسې په ملک کې فساد جوړوي مؤمنانو ته نقصان رسوي دا هغه جاسوسي خو نه ده کوم نه چې منه راغلی ده په دې کې خو د مؤمنانو فایده ده لکه اوس د یو ملک خفیه اداره یا مباحث لګیا دي ګرځي په ساده جامو کې چې څوک یې نه پېژني هغه خلک را پیدا کوي چې هغوی نشې خرڅوي هغه خلک را پیدا کوي چې هغوی د زینا اډې کولاوي هغه خلک را پیدا کوي چې هغه د مسلمانانو د منهج او د نظریې خلاف کوي او هغه خلک را پیدا کوي دا و خدمت دی د مسلمانانو دې ځای کې به څوک دا نه وایي چې هغه په مؤمن باندې پرده اچول پکار او ستا په کلي کې یو سړی دی لګیا دی چرس او بنګ او هیروین خرڅوي او تا شکایت وکړو د هغه بل درته وایي ظالمه پرده به دې پرې اچولی
الله به پتا پرده راواچي. دا مطلب نه دی. یو مسلمان دی ښه سړی دی او کمی کوتاهي په هر چا کې نو د ده په دې کمي کوتاهي باندې پرده راچول پکار دي. خو د پردې د راچولو دا مقصد هم نه دی چې پرده پرې راواچوه او خبره به ختمه کړه. پرده پرې راواچوه د هغې سره ورته نصیحت وکړه. دا مطلب دی. پردې راچولو سره نصیحت. نو زمونږ د پښتنو بعضو حالات کې راته وایم په هغه ټیم پرده پرېږده. یو سړی دی دیندار دی تقوادار دی او تا یو مجلس کې وي چې پلانی ډېر دیندار وي دا موږ ته پته نه وي. دی چې کله ځوان و نو اخو د نن نه 15 کاله مخکې خبره ته کې سړی خو اوس د 50 کالو دی. دا خو د نن نه 15 کاله مخکې ځواني وه هلکوالی و نو پوه جهالت و معاف کوي نه بخې نه. تا چې دا 40 کاله 50 کاله د الله نافرمانیانې کړي دي دغه د الله د بنده هغه 15 کاله مخکې یو کوتاهي نه معاف کوي نه نوي معاف کوم خو یې نه چې نه معاف کوي نو بیا خو دغسې کې الجزاء من جنس العمل څنګه چې ته کوې داسې درسره کېږي. موږ ته پته ده دی چې کله هلک نو هغه په خپله دی وله وزر وکتو وي دی چې کله هلک خو یو هلکوالی نو پوه شوی چا به ورته نصیحت نه کړی شیطان پې غالب و بس خبره ختمه شوه. ګوره دی یو ګناه یادوي. د صحابه کرامو کې بعض هغه چې په اسلام کې پیدا شوي او بعض هغه چې د کفر نه اسلام ته راوړېدلي. یو صحابي دي چې ویلي چې ده ماته پته ده حالانکې مخکې په څه کې و کفر کې. دا نه چې لکه مخکې بله څه ګناه نه د کفر نه وړه نه کفر کې دی. خو یو صحابي چېرته دا ویلي چې دا ماته پته ده دی چې مخکې مشرک و. لکه د عمر بن خطاب په سیرت کې راځي دی چې څنګه په اسلام کې څه خو دقې شان په کفر کې هم څه خو خو چېرته یو ورځ چا دا ویلي چې موږ ته د عمر بن خطاب پته ده مخکې دی څنګه و نه یو هم نه دي ویل. خبره ختمه شو چې عمر ایمان راوړو رضی الله عنه د هغې سره هر څه لاړو ختم شو. ستا یو مسلمان ورور توبه وویسته نو بس دی معافي که نه دغه خو لا پرېږده چې ژوندی دی چې مړ شي که نه جنازې ول روانه کړي الله دې وبخي خو یعنی قبر کې کېښود هم دله نه معاف کوي. نور بس که نور پورې څنګه خطی لکه خو د الله یو کمزوری بنده و زمان هم کوتاهیانې شوي دي ستا نه مې شوي دي هغه نه مې شوي دي خو بس دی معاف یې که که نه پرېږده. د الله بنده دی الله ته یې پرېږده. الله چې خبر دی چې د په هلکوالي کې څه کړي دي او اوس یې څنګه کردار دی او دا توبې څنګه ویستې ده او دا ږیره یې څنګه پرېښودې ده او دا دینداري څنګه کې الله ته د هر څه پته ده. ته الله په دې خو نه ذمه ورکړی چې د خلکو دا دغه به معلومې. نو په مسلمانانو باندې پرده راچول ما یو پرده 2 قسمه معنوي او حسي پردې به پې هم راچوي. حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی دی ایما مسلم کسا مسلما ثوبا على عری کساه الله من خضر الجنه. یو مسلمان چې لګړي د هغه جامه نه او بل مسلمان هغه له جامه ورکړي رب العالمین به له د جنت په کپړو کې کپړې ورکوي. و ایما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنه. او یو مسلمان چې وږی او بل مسلمان ولا روټۍ ورکړي الله به له د جنت ته میوونه میوې ورکوي. و ایما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. او یو مسلمان چې وږی تږی او یو بل مسلمان ولا د څښاک څه ورکړي رب العالمین به ولا الرحيق المختوم نه څښاک ورکوي. د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. او الله د بنده په مرسته کې تر څو چې بنده په مرسته د خپل ورور کې یعنې ښه مطمئن اوسه چې کله ته د یو مسلمان سره منډه وایې که نه مطمئن اوسه الله ته ستا مرسته کوي.
دا خبره د پیغمبر د دې کې ذره برابر شک نشتی که ته د مسلمانانو سره مرستې کوې که نه الله تا سره مرسته کوي دا یقیني خبره ده د دې سره به دې جذبه را ډېرې شي که چېرته مرسته د مؤمنانو سره کړي نو چې را جذبه دې ډېرې شي او که د توبې دروازې دې بنده کړي او نه یې کې نو چې دننه یې شروع کړي د مؤمن سره مرسته الله تا سره مرسته کوي او دا مرسته یوازې د پیسو هم نه که نه دا بس د پیسو د ټکي نه هېرېږي چې تو ته د مرستې وایو د هغه ذهن کې د ریال شکل لی شي که تو ته د مرستې وایو په ذهن کې د روپیو د ډالر شکل لی شي دا خو طبعي ده نو مرسته په پیسو هم کېږي مرسته په منډه والو هم کېږي مرسته په خبر هم کېږي د مرستې ډېر اقسام دي او صورتونه دي او شکلونه دي او مثالونه دي موږ هغه تفصیل له نه ځو خو دا خبره عامه ده والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه او مخکې تفصیل د دې حدیث په اولنۍ برخه کې تیر شو ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څوک چې داسې لار ونیسي چې علم پې لټوي الله اسانۍ ده ته د هغې د لاسه لار د جنت دا ګوره لوی فضیلت دی د علم د زده کول او دلته مراد شرعي علم دی دنیوي علم نه شرعي دا یاده کوي چې لار هم په دوه قسمه ده د علم لار د علم لار حسي او معنوي څنګه حسي او معنوي اوس ما په دې څوک پوه کړي حسي لار د علم څه ده حسي لار ده ته وایم ته چې علم زده کوې په یو لار به نه ځي زیم لار حسي ده او معنوي هم ده نو دا محسوسي به څنګه کومه لار سړي ته محسوسي بارک الله فیک کومه لار باندې چې روانې دا حسي لار ده ته چې مدرسې ته ځې ته چې جامعې ته ځې ته چې په ګاډي کې روانې ته چې پیاده روانې ته چې په سورلۍ سورې ته چې جومات ته ځې دا حسي لار ده معنوي لار څه ته وایي د علم کتاب یادې کتاب مطالعه کې د یو عالم درس اورې لیکي درس نوٹ کې مراجعه کې خلکو ته بیانې دا هم یوه لار ده دواړه لارې تی مراد دي چا چې لار د علم را ټینګه کړه الله به ورته اسانۍ لار ده د جنت دا معمولی فضیلت نه دی ګورئ لار د علم لار د جنت ځکه چې علم زده کول دا لوی عبادت دی بلکې جمهور اهل علم دا وی جمهور اهل علم وی نفل عبادتونه چې څومره دي د هغه ټولو نه علم زده کول خو زیات غوره دي څومره چې نفلي عبادتونه دي که نه د هغه ټولو نه زیات فضیلت والا کار څه شی دی علم زده کول دي ځکه چې دا علم زده کړې خو دینداري به زده کړې که او علم چې راته نه معلوم نو تا ته دین نه دی معلوم تا ته دینداري نه ده معلوم د علم لار مضبوطه راونیسئ یو روایت کې داسې راځي څوک چې د الله د رضا دپاره علم لټوي او علم یې زده کوي او دی وځي نو دی داسې دی کالمجاهد فی سبیل الله لکه د الله په لار کې چې جهاد کوي دا کوم ملګري چې د علماو سره په مجالسو کې کینی او دا علم یادوي او نوټ کوي دا په معمولي لار باندې نه روان سهل الله له به طريقا الى الجنه هم دا لار ته جنت ته رسوي دا لار مضبوطه راونیسه د علم د زده کولو دا لار ته جنت ته رسوي او جنت ته د تلو دا سفر د دې دپاره څه وخت هم نشتي که نه څه وخت وله شتي دا سفر به په ځوانۍ کې کوې جنت ته کوم وخته پورې مرګه پورې بعض وایي زمونږ وخت تللی د دیندارۍ وخت ځي د عبادت وخت ختمیږي جنت ته سفر کول دا ختمیږي دی وخت نه علم به ته لکه مشهوره خبره ده د بعضو سلفونو نقل ده علم د مور د غېږې نه د لحده پورې د مور د غېږې نه لحده پورې علم دی علم ختمېده نشته
که ته سپینګیری، که ته ځواني، که ته منځني عمر کې، که ته غریبي، که ته مالدارې، که تورې، که سپینې، که کمزورې، که طاقتورې، خو تا باندې علم زده کول هغه خبرې چې هغه ضروري دی، هغه لازم دی، او باقي د ستا دپاره غوره دی چې ته یې زده کړي. نو د علم لار مضبوطه راونیسي. او نن سبا علم زده کول اسان شوي دي په نسبت د پخواني وخت. مشکل دا دی چې څومره موږ ته هغه وسایل ډېر شو، نو دومره زموږ هغه طاقت هغه کم شو. د یو عالم درس یو څو میټره کې فاصله کې خوا کې هغې له تګ نشته. د یو عالم درس یو بیان اورېده په انټرنیټ باندې د هغې اورېده نشته. او فلمونو ته او کرکټو ته او فوټبالو ته په ګنټو ګنټو به ناست دا باز والعیاذ بالله. هغه چې د دیندارۍ دعوې پکې کوي هغو کوم ډېر لږو خلکو کې دا صفتي ګوري چې بیان اوري او یا دین اوري. او شتي هغه خلک په دې امت کې چې دا خیر پکې شتي، خو هغو لږ دي په نسبت د هغو چې هغو کې دا خیر نشته. یعنې داسې خلک پکې شتي. نو علم یې زده کوو. د علم فضایل موږ په خپل ځای کې بیان کړي دي، هغې ته رجوع وکړو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، او کله چې یو قوم را جمع کېږي د الله په کورونو کې، په یو کور کې، او د الله کتاب لولي او په هغې باندې ځان پوه کوي، نو په دوی باندې سکینت نازلیږي. د الله په رحمت کې دوی پټ شي، ډوب شي، او ملائک راشي دوی نه ګیر چاپېره راتاو شي، او الله یې په اسمانونو کې تذکیره کوي. دلته دا ویلي چې فی بیت من بیوت الله، چې دا قوم را جمع شي د علم دپاره په کوم ځای کې؟ د الله په کور کې. او دا راته یو حدیث ته بیان کړم د خوشحالۍ. په هغه حدیث کې داسې دی، امام مسلم راوړی، لا یقعد قوم یذکرون الله. هر کله چې یو قوم کینی، نو لازم نه چې دا قوم به د الله په جومات کې ناسي. علم چې ته هر ځای کې زده کوې، ستا دا فضیلت دی، دا فضیلت تا ته میلاوي. خو د الله په کور کې ناسته هغه بیا ډېره غوره ده. هغه علم چې په جوماتونو کې کېږي که نه، د هغه علم برکت ډېري برکت. او دا مدرسې جامعې یونیورسټیانې دا پخوا د سلفو په وخت کې دا خبرې نه وي، بس جومات به هر څه و، جومات به هر څه و. نو ځکه د هغوی په علمونو کې برکت هم ډېر، ځکه چې د جومات ځان له یو ماحولي روحاني سکون پکې، ایمانی موسم پکې، نو ځکه جومات کې برکت ډېري. نور که چېرته خلک را جمع شي په یو کور کې د دین زده کولو دپاره، یا په یو صحرا کې را جمع شي، یا په دریاب کې، او یا په مدرسه کې، یا په جامعه کې، یا په یونیورسټۍ کې، یا په دکان کې، په هر ځای کې چې الله هغوی له دا اجر ورکوي. ځکه چې دغه حدیث عام دی. کله چې یو قوم را جمع شي د دین د زده کولو دپاره، او دا د خوشحالۍ حدیث دی د هغه ملګرو دپاره چې درسونو له راځي، او یا د نورو علماو په درسونو کې کینی، د هغه ټولو دپاره دا د خوشحالۍ حدیث دی. الا نزلت علیهم السکینه، اولنی کار دا کېږي چې په دوی باندې سکینت نازلیږي، او سکینت ته د سکون نه اخیستی شوی دی. یعنی د الله د طرف نه پې اطمینان او سکون نازلیږي، د زړه په ارام شي. اولنی کار دا کېږي چې کله مو خلک را جمع شي د الله د دین زده کولو دپاره، نو زړه څه شي؟ زړه په ارام شي، سکون د الله طرف نه. دا خو تجربې خبره ده، واضح، دا واضح خبره ده چې کله د علم په مجلس کې کېناستې او د یو عالم درس ته اورېدو، نو زړه به دې په ارامي، که ستا سل جاقي خو هغه ټولې به تا نه هېرې شي، که نه داسې نه وي. درس چې سړی اوري او ناست ورته سړی دا زړه باغ باغي خوشحاله. ها دا د هغه سړي خبره نه کوم چې د چا زړه اوس هم بهر دی، د هغه زړه
چېرته هم نه باغ باغ کېږي ځکه چې د هغه زړه په دنیا کې ورننوتی دی خو موږ د هغه سړي خبره کوو چې د الله کور ته راشي او د علم یو حلقې ته یو مجلس ته راشي بدن راوړي سره د زړه نو زړه یې باغ باغ شي هلته ولې ځکه چې د الله د طرف نه پې سکون نازلېږي نزلت عليهم السکینه وغشیتهم الرحمه د الله په رحمت کې ډوب شي ډوب دا معنی ده وغشیتهم الرحمه د الله په رحمت کې ډوب شي ځکه چې دوی ناست دي د الله د دین زده کولو لپاره دا څومره د خوشحالۍ خبره ده الحمدلله چې اوس به څوک اودی څوک به بازارونو کې ګرځي څوک به فیسبوکونو کې لګیایي څوک به په ټیک ټاکو کې لګیایي څوک به د ښځې او د بچو سره لګیایي څوک به څه کوي څوک څه کوي او موږ د الله په رحمت کې ډوب ناست یو دا څومره د خوشحالۍ خبره ده وغشیتهم الرحمه معنی دا دی چې په دې د الله په دې رحمت کې دوی ډوب شي ډوب د الله دا رحمت د دوی دا ټول بدنونه او دا ټول مجلس ولر دي ډوب کې پکې راتاو شي دا رحمت وحفتهم الملائکه و ملائک راشي او دا وزیرې په دوی باندې خوري یو روایت کې راځي چې په یو بل د پاسه په یو بل د پاسه تر دې چې اسمان ته ورسي ملائک هم دې مجلس نه راشي او ځکه یو حدیث کې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی دی چې د الله داسې ملائک دي یطوفون فی الطرق یلتمسون مجالس الذکر د الله داسې ملائک دي چې هغوی په لارو کوڅو کې ګرځي د ذکر او د علم مجلسونه لټوي فاذا وجدوا قوما یذکرون الله تنادوا کله چې یو مجلس ومومي یو قوم ومومي چې هغو الله یادوي او د الله دین زده کوي تنادوا یو بل ته آواز وکړي هلموا الى حاجتکم راځئ هغه تاسو چې په څه پسې ګرځېدئ هغه میلاو شو فیحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنیا نو دا خپلې وزرې پې راوغوړئ په یو بل د پاسه په یو بل د پاسه قد کیږي تر دې چې ورسي د دنیا د اسمان ته وذکرهم الله فی من عنده او الله د دې خلکو تذکره په اسمانونو کې کوي د ملایکو په مخ کې او دا خو حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی الله وی حدیث قدسی دی وان ذکرنی فی ملأ او که چېرته زما بنده زما تذکره په یو مجلس کې کوي که نه ذکرته فی ملأ خیر منهم نو زه په داسې مجلس کې یاد کړم چې هغه د دوی د مجلس نه غوره او هغه د ملایکو مجلس ته چې کله الله یاد کړي په دې دنیا کې که نه الله تا یادوي د ملایکو په مخ کې او قرآن کې هم دی فذکرونی اذکرکم الله وی ما را یادوئ زه به تاسو یادوم بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ومن بطأ به عمله لم یسرع به نسبه څوک چې د عمل د لاسه شاته پاتې شو نو نسب یې مخکې نشي بوی او دا خبره مخکې تفصیلا ذکر شوې وه خو په دې باندې به اکتفا وکړو د دې جملې به څه نه څه وضاحت پر روان درس کې وکړو او دې سره حدیث پوره شو صرف د آخرنۍ جمله پاتې شوه دې باره کې به یو څو خبرې پر روان درس کې وکړو او بیا به 30 حدیث شروع کوو د الله په توفیق سره الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د مسلمانانو سره د مرستې کولو او الله سبحانه وتعالی دې په موږ ټولو باندې په دنیا او په آخرت کې پردې راواچوي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له د علم د زده کولو طاقت راکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين